سلامونه دوستانو، ستړي مشئ. الله تعالی دې وکړي چې روب وایراته. دوستانو، د هر څه نه مخکې تاسو سره یو زیری شریکومه. هغه دا چې نن په نوي حکومت کې د کابل هوایي ډګر څخه دوحې ته لومړی ملکي پرواز د قطر ایرویز هوایي شرکت له لوري ترسره شو. دغه پرواز هر هغه کسانو ته ډاډ ورکوي کوم چې اوس مهال په وطن کې بند پاتې دي. دی نشي کولی چې هغه هیواد ته لاړ شي چېرته چې کار روزګار کوي، یا هغه هیوادوال چې بهر کې بند پاتې دي هغه هم دې ته انتظار دی چې کله به خپل هوایي ډګر بیرته پرانیستل کیږي تر څو چې بیرته خپل هیواد ته لاړ شي. نو دغه پرواز د غواړو کسانو لپاره د ډاډ وړ دی. اوس به راشم عمومي پروازونو باره کې به د معلومات درکمه. دوستانو، ما نن په افغانستان کې ځینې هوایي شرکتونو والا سره خبرې وشوې چې څنګه شول ملکي بهرني پروازونه خلاصیږي که نه. نو دوی راته ویل چې تر اوسه پورې خو موږ ته هم کم نوي معلومات نه دي راغلي، خو ویل کېږي چې ایرپورټ کارونه تقریبا په بشپړېدو دي او ځینې نړیوال مرستندوی پروازونه هم ترې کېږي. نن خوشبختانه یو ملکي پرواز هم ترسره شو. نو دوی واړه وویل چې راتلونکې اونۍ کې به معلومه شي چې نړیوال پروازونه څنګه کېږي. نو هغه ملګري چې دوی وار وار د پروازونو باره کې پوښتنه کوي یا دوی پلان لري چې هر هغه هیواد ته لاړ شي کوم چېرته چې د کار روزګار کوي، دوی واړو ته زما مشوره دا ده چې یو اونۍ نور هم انتظار وکړئ. ولې زه پوره ډاډه یم چې ځینې بهرني ملکي پروازونه به په راتلونکې اونۍ کې ترسره شي. دا پروازونه به کومې هیوادونو ته وي هغې باره کې خو داسې معلومات نشته، خو ډېر زیات امکانات شته چې ځینې ملکي پروازونه به د کابل هوایي ډګر څخه ترسره شي یا د نور ملکونو څخه افغانستان ته ترسره شي. نو همدغه وجه ده چې زه تاسو ته مشوره درکوم چې یو اونۍ نور هم انتظار وکړئ. دوستانو، دلته یادونه کوم چې کابل نړیوال هوایي ډګر دا یو 2 اونۍ مخکې څومره په باد حالت کې و. اکثر هم په سوشل میډیا یا د تلویزیونونو له لارې لیدلی وي، خو اوس الحمدلله ډېر ژر بیرته نړیوالو پروازونو لپاره چمتو کړی شو. د هغې ترڅنګ داخلي پروازونه هم جریان لري. نو موږ غواړو ته پکار ده چې اوسني حکومت ها هیوادونه او ځینې شرکتونه چې دوی د کابل هوایي ډګر بیا رغونه کې بوخت دي د دوی څخه د زړه له کومې مننه کوو، ولې چې دوی ډېر په لږ وخت کې وتوانېدل چې کابل نړیوال هوایي ډګر بیرته نړیوالو پروازونو لپاره تیار کړی شي. نو را دې وکړي چې دې سره تاسو څه نه څه تسلي حاصلې شوي وي. که د پروازونو باره کې نور داسې معلومات راتلل نو هغې لپاره تاسو احمد ټایمز تعقیبوئ. انشاءالله چې زه به هم پوه خبروم. نور ستاسو د دعاګانو او سپورټ نه د زړه له کومې مننه کوم. حال او آباد اوسئ.